بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدرمندو لیدونکو، اولاد د الله تبارک وتعالى نعمت ته. خو دا اولاد الګ کی کجنیوی دا دواړه د الله تبارک وتعالى د طرفه نعمت او رحمت دي. کوم خلق چې په نارینه اولاد باندې خوشحاليږي او په زنانه اولاد باندې خفقيږي، نو دا د مشرکانو کار و او دا د هغو شیوه وه چې هغوی د لور په پیدایش باندې به خفه کېدو او عیب به یې ګڼو. نو بدبخته دی هغه سړی چې هغه د لور په پیدایش باندې د خفګان اظهار کوي. که لور ښه نه وي نو الله تبارک وتعالی به خپل نبي صلی الله علیه وسلم ته څلور لونه نه ورکولي. قرآن کریم کې د الله تبارک وتعالی د آیات چې ما ووي چې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور، د دې مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی دا ارشاد فرمایي چې چاته مونږ وغواړو جنۍ ورکو او چاته چې مونږ وغواړو الک ورکو. دا ورکړه درکړه دا د الله تبارک وتعالی په قبضه قدرت کې ده. په دې کې د انسان هیڅ اختیار چې دی هغه نشته دی. نو په دې باندې د لور په پیدایش باندې خفګان نه دی پکار. څنګه چې سړی خپل د زوی په پیدایش باندې د خوشحالۍ اظهار کوي، دغه شانې د لور په پیدایش باندې د خوشحالۍ اظهار پکار دی. او دا ورکړه درکړه دا د الله تبارک وتعالی په قبضه قدرت کې ده. په دې کې د انسان هیڅ دخل نشته دی. اوس دا خبره چې زموږ په معاشره کې چې د لور په پیدایش باندې خفه شي یا زنانې ته بد ردي ویل، هغه په عذابول، هغه تنګول، دا مناسب نه دي. په دې کې د زنانه هیڅ عیب نشته دی، هیڅ نقصان نشته دی چې هغې جنۍ پیدا کړله. دا الله تبارک وتعالی د انسان په تقدیر او په مقدر کې چې څه لیکوه، الله تبارک وتعالی د انسان هغه ورکړله. لہذا زمون په معاشره کې چې دا یو بد دستور را روان دی، نو دا د هغه کفار او مشرکینو دستور دی. د دې نه ځان ساتل پکار دي او د مسلمانانو لدا پکار ده چې هغه د زنانه اولاد باندې یعنی جنۍ په پیدایش باندې د خوشاله اظهار پکار دی.